السلام علیکم. د نن تازه او مهم خبرونه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي دي د حیات الله حیات پر ځای د کندهار لپاره روح الله خانزاده نوي والي په توګه ګمارل شوی دی. په داسې حال کې چې د کندهار لپاره نوی والي ټاکل شوی دی او د ملي امنیت رئیس هم بدل شوی دی، د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته تللی دی او یوې غونډې ته یې ویلي دي چې د کندهار امنیتي سکتور کې به هم بدلون راځي. د کندهار د ملي امنیت د مشر پر ځای خطا محمد ایوبي ټاکل شوی دی. ښاغلی ایوبي مخکې کابل کې د ملي امنیت درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس او په خوست او نورو سیمو کې هم د ملي امنیت د مشر په توګه پاتې شوی دی. د کندهار نوی والي روح الله خانزاده چې پخپله هم د کندهار د ډنډ ولسوالۍ دی ناستې ته یې وویل د کندهار ولایت ټولې ستونزې ورته معلومې دي. پوهېږي چې پارلمان چوکۍ د ولایت تر چوکۍ حرامه وه، خو زما لومړنی کار به دا وي چې کندهار کې قومي مسلې حل کړم. د ګوت په شمار ځینې کسان قومي مسلو ته لمن وهي. زه د کندهار یو والي غواړم که له ما یوه ورځ هم شکایت وشي په همهغه ورځ به استعفا کوم. روح الله خانزاده چې په 1971 کال کې د کندهار ډنډ ولسوالۍ کې زیږېدلی دی، په کوم په پلځی د حقوق او سیاسي علوم یې لوستي دي. مخکې د سوداګري کړې ده او د افغانستان پارلمان کې د کندهار استازی دی. ښاغلی روح الله خانزاده د کرکټ بورډ غړی هم و. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي دي د ولسمشر د حکم له مخې دا منظوري شوي دي. حیات الله حیات مخکې د میدان وردګو، ننګرهار، هلمند او کندهار د والي په توګه کار کړی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. که زموږ ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.